بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د سیو د چلډرن د بشري چارو له لوړ پوړي افسر سره د عامه روغتیا وزیر کتنه. ترکمنستان ته د هرات والي شیخ اسلام جار سفر او د دوو خبریالانو په ګډون د 2 نوي فلسطینیانو شهادت. د لوی مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د غویي 18مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د ماشومانو ساتنې نړیوال سازمان د بشري چارو له رئیس عبدالرحمن شریف سره په کتنه کې ویلي هڅه کوي چې د هیواد روغتیایي سکتور پر ځان بسیا او باثباته کړي. دې کتنه کې ښاغلي جلالي د یاد سازمان د زیاتې همکاري غوښتنه کړې او د مرستو په غوره مدیریت او د معیاري خدمتونو په وړاندې کولو یې ټینګار کړی دی. دغه راز په دې کتنه کې د یاد سازمان د بشري چارو رئیس هم د کډوالو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو ډاډ ورکړی. د هرات والی شیخ مولانا اسلام جار ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د ماری ولایت له والی او رازو بګنج مراد سوپر ګلدیویچ او نورو مسؤلینو سره وکتل. د هرات ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې د کتنه کې د سوداګریزو او ترانزیټي همکاریو پر پیاوړتیا، د تورغونډۍ بندر له لارې د صادراتو او وارداتو د بهیر په اسانتیا او د ټاپي پروژې په ګډون د سترو سیمه ییزو پروژو پر چټکتیا خبرې شوې دي. د خبرپاڼې پر اساس د کتنه کې د ماری والی د سوداګریزو او ترانزیټي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د هرات صنعتي پارک لا تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې ژمنه هم کړې ده. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په ولایتونو کې د کډوالو لپاره ښارګوټو پرانیستي په دوام. غزني کې هم په 4000 جریبه ځمکه کډوالو ته د استوګنیز ښارګوټي د جوړولو چارو پرانیسته وکړه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د یادې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې ویلي چې اسلامي امارت مسؤلین شپه او ورځ کوشش کوي چې راستنیدونکو هیوادوالو ته په کور دننه لازمي اسانتیاوي برابره کړي. او په پای کې تیره ورځ په غزه کې د اسرائیلي یرغلګرو په بریدونو کې د ښځو، ماشومانو او 2 خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 2 نوي کسان شهیدان شوي. د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې دغه بریدونه د غزې په بېلابېلو برخو کې د کډوالو په ښوونځیو، هوټل او نورو ګڼ مشتو سیمو کې شوي دي. اسرائیلي یرغلګرو له بریدونو سره سره غزې ته د بشري مرستو د لیږد مخه هم نیولې او د ښځو او ماشومانو په ګډون د فلسطینیانو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. قدرمنو لیدونکو له متیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشیل میډیا له طریقه تر بیا ښه وخت او ښه